سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. معراج الدین شینواری یم، معراج خان سکیلز یوټیوب چینل طرفه ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به تاسو ته انشاءالله یو داسې زبردست اپ دروښیم چې په دې اپ په واسطه موږ کولی شو د ورځې تر $5 پورې وګټو. که چېرته موږ تاسې ورته کار وکړو، ورځنی ماینینګ او همدارنګه موږ پکې نور خلک دعوت کړو، نو موږ ته ډېره زیاته ګټه په مفت یا په وړیا ډول سره راکولی شي. که تاسو چېرته د پاکستان لیګ کتلی وي، په پاکستان لیګ کې هم د دې ډېر زیات اعلانات کېږي او موږ تاسې ته پکار ده چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړو او دې کې ماینینګ وکړو. نو په دغه ویډیو کې څه مکمل طریقه دروښیم چې څنګه کولی شو په دې کې اکاونټ جوړ کړو، څنګه کولی شو په دې کې موږ تاسې کار وکړو. نو زما چینل معراج خان سکیل در سره لازمي سبسکرایب کړئ چې زما د چینل لنګ مخ ته لاړ شي. انشاءالله نور ښه ویډیوګانې به تاسو ته په همدې چینل کې اپلوډ کوم. تاسې به هر څه نه مخکې راشئ خپل پلی سټور ته او له پلی سټور به یو اپلیکیشن تاسې ډاونلوډ کړئ چې بی لو نیټورک په نامه بی لو نیټورک څه ده. دغه بی لو نیټورک ګوره دغه اپلیکیشن دی، دا به تاسې له ځان سره ډاونلوډ کړئ. چې کله هم ډاونلوډ کړئ په اوپن باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته تاسې ته دغسې ساحه راوړي. دلته لاندې په کونج کې لیکل شوي دي ساین اپ سي دي، یو دا پاس ساین ان دی، یو دا ځای کې ساین اپ دی صحیح ده. په ساین اپ باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په ساین اپ باندې تاسې کلیک وکړئ، دلته پس تاسې ته لومړی چې په کوم ملک یاست نو دلته کولی شئ تاسې ملک هم ورته انتخاب کړئ. لکه مطلب زه افغانستان انتخابوم او دلته به تاسې یو نمبر ورکړئ. لکه ما یو څو نمبرونه ورکړي، لا هینه وروسته زه یو بل نمبر ورکوم. دلته بل یو نمبر ورکوم وروسته 28 280 صحیح ده، دا نمبر ورکوم. دلته یو ایمیل ورکوم چې باید تاسې یو ایمیل ولرئ. نو زه راځم یو ایمیل ورکوم. دوستانو ما ایمیل هم ورکوم او دلته زه راځم یو نوم ورکوم، لکه زه ورکوم شینواری او دلته لاندې بیا دویم نوم ورکوم خان ورکوم، سمه ده. او دلته بیا یو خپل یوزر نیم ورته جوړوم صحیح ده. یوزر نیم ډېر مهم دی، باید تاسو ته یاد وي. لکه زه یوزر نیم ورته جوړوم شینواری خان صحیح ده، دا زما یوزر نیم شو. دلته راځم پاسورډ ورکوم. په پاسورډ کې مطلب څه شی ورکوم، پاسورډ کې ورکوم چې خان. دلته تاسې ځان ته کتلی هم شئ خان 1 2 3 4 5 6 صحیح ده. خان 1 2 3 4 5 6 بیا دلته بیا ورکوم خان، بیا هم دا ځان ته ښکاره کوم خان. اوکې مې هلته غټ ورکړی دی خان 1 2 3 4 5 6 صحیح ده. دا پاسورډ ریفرل کوډ وایي، تاسې یو ریفرل کوډ دلته دا ریفرل کوډ چې دی ډېر زیات ضروري دی، باید تاسې د یو نفر ریفرل کوډ ورکړئ. زما ریفرل کوډ دی، راځئ زه تاسې ته وښیم. په ټلګرام چینل کې به هم درته وښیم او همدارنګه تاسې ته به دا ریفرل کوډ دی زما صحیح ده. او تاسې ته به په دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم دی، په دې ویډیو د سکرین مې تاسو ته ښکاري، دا زما ریفرل کوډ دی. دا ریفرل کوډ به تاسې ځان سره کافي کړئ صحیح ده. همدا ریفرل کوډ، بل ریفرل کوډ به تاسې نه ورکوئ، همدا ریفرل کوډ به ورکړئ تر څو تاسې فری هم یو څه ترلاسه کړئ. نو دا به تاسې په دغه شکل ځان سره کافي کړئ صحیح ده. چې کله مو کافي کړئ دلته به بیرته راشئ، دلته به دې باندې کلیک وکړئ صحیح ده. دا ریفرل کوډ دی صحیح ده. دغه ریفرل کوډ هم چې کله ووهه دلته ټیک مار علامه به ځای کې ډکه کړئ او په ساین اپ باندې به تاسې کلیک وکړئ، سمه ده. چې کله هم په ساین اپ باندې کلیک وکړئ لږ انتظار به ورته وکړئ. دا یوزر نیم تیار مخکې نه استعمال شوی دی، زه یوزر نیم چینج کوم. یوزر نیم کې لږ اضافه والی راولم، 1 2 مې ورکړه. مهمه خبره دا د دې تاسې سکرین شاټ هم ځان دپاره واخلئ تر څو تاسې سره پاتې. زه بیا په ساین اپ باندې کلیک کوم. چې کله مې ساین اپ باندې کلیک وکړو اوس به زما اکاونټ راجستر شي. ګوره وی چې ستاسې دغه ایمیل ته یو کوډ درځي، سمه ده. نو زه راځم دغه خپل ایمیل را خلاصوم صحیح ده. نو دلته به اوس ماته ایمیل ته ګوره، ایمیل ته یو کوډ راغی بیلاو نیټورک 12 2 88 12 2 88 12 2 88 ټیک شو. 12 2 88 او په وریفای باندې کلیک کوم صحیح ده. چې په وریفای باندې مې کلیک وکړو دا به اوس دلته تاسې پرایوسي هم کاپي کولی شئ، که نه دلته الریډي په دې باندې کلیک وکړئ او په ډن باندې تاسې کلیک وکړئ، سمه ده. کله په ډن باندې تاسې کلیک وکړو ګورئ ستاسې بیلاو نیټورک اپلیکیشن چې دی هغه له تاسې سره جوړ شو. بیا به تاسې په دې غټه مڼۍ نشانه باندې چې د زړه نشانه چې ښکاري په دې باندې به تاسې دغه شان کلیک وکړئ. یوه خبره تاسې په یاد لرئ چې هره ورځ له 9 بجو وروسته کولی شئ په دې باندې کلیک وکړئ.
بیا دلته راشئ په دې ځای کې په دې اپشن باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ کولی شئ تاسې خپل لینک له نورو ملګرو سره شیر کړئ. صحیح ده. اوس په سټیکینګ باندې که تاسو بیخي کار هم ونه کړئ ګوره 500 بیلاو ډایرکټ ورته ورکړل شو، همدارنګه 100 سټیکینګ کې ورته ولګول. ګوره دلته تاسو لیدای شئ دلته ټیم ته راشئ. په ټیم کې تاسو کولی شئ چې خپل ریفرل کوډ تاسو پیدا کړئ. په ټیم باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته ایډ ریفرل لیکلی شئ. د ایډ ریفرل باندې تاسو کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې نور خلکو ته همدا اپلیکیشن سینډ کړئ. بله ضروري خبره دا ده چې د دې اپلیکیشن لینک په تاسو ډسکرپشن کې میلاو شي او همدارنګه د دې زما ریفرل کوډ لینک په تاسو ډسکرپشن کې میلاو شي او زما ریفرل کوډ تاسو ته په ټلګرام کې هم کولی شئ له ټلګرام هم ځان لپاره کاپي کړئ. او ضروري خبره ده چې زما د ټلګرام لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي، هغه باندې کلیک وکړئ. معراج خان سکلز ټلګرام چینل در سره لازمي جوین کړئ. همدارنګه زموږ کوم واتساپ ګروپ چې دی هغه هم تاسو له ځان سره جوین کړئ. د دواړو لینکونه چې دی په دغه کې شته دی په ډسکرپشن کې، کولی شئ کاپي کړئ.